درنو دوستانو بیا هم سلامونه امید مې دا دی چې ښه به یاست دوستانو په ننني کلاس کې پر پارټس اف سپیچ باندې بحث کوو اکثره دوستان په دې برخه کې له مشکل او یا هم له ستونزو سره مخ دي پارټ اف سپیچ ډیر مهم دي دوستانو د انګلیسي د زده کړې لپاره پارټ اف سپیچ ډیر مهم دي تاسو باید پارټ اف سپیچ په دقت او په ډیر ښه ډول باندې زده کړئ که تاسو غواړئ انګلیسي زده کړئ ګورئ دوستانو پارټ اف سپیچ کله موږ تاسو یوه جمله لیکو یوه جمله جوړوو دا هر یوه برخه دا هر یوه جمله چې ده دا د پارټ اف سپیچ څخه جوړه ده پارټ اف سپیچ 9 برخې لري چې هر یوه برخه یې بیا پر جلا جلا برخو باندې ویشل سوې ده نو پارټ اف سپیچ په پښتو کې ورته وایي د کلام اجزا دي د کلام اجزاوي په پښتو کې د کلام اجزاوي ورته وایي او په انګلیسي کې پارټس اف سپیچ ورته وایي پارټ اف سپیچ 9 برخې لري لکه نان پرونان ورب اډوربس ارټیکل کنجکشن انجکشن په دې اړه باندې وروسته زه مسلسل معلومات درکوم نو پروپوزیشن زه په د هر یو پارټ اف سپیچ د هرې برخې په اړه به زه تاسو ته پوره معلومات درکوم دوستانو هیله دی چې تاسو زموږ دا ویډیوګانې له نورو دوستانو سره هم شریکې کړي او هم یې خپله وګوري په دقت سره تر څو هغوی هم له دغه درسونو برخمن سي ښه دوستانو موږ ګورئ راځو اوس پارټ اف سپیچ ته پارټ اف سپیچ لکه ما چې وړاندې وویل 9 برخې لري نان نوم پرونان ضمیر چې دا هر یوه جلا جلا بیا ډېر دغه لري پر هر یوه باندې جلا جلا بیا بحث کوو نان دی پرونان دی اجیکټیو دی صفت اجیکټیو صفت ته وایي پرونان ضمیر ته وایي نان نوم ته وایي بیا په اړه ما لکه وړاندې چې په هر یو جلا جلا بحث کوو ورب عمل یا فعل ارټیکل مقاله او اډوربس قید یا فعل پروپوزیشن حروف اضافي او کنجکشن د وصل توري او حروف ندا یا د تعجب توري په دې د هر یو په اړه باندې دوستانو په مسلسله توګه باندې بحث کوو زما هیله دا ده چې تاسو تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ ډېر مهم درس دی دوستانو دا که چېرې تاسو زده کړئ زه ډاډه یم چې تاسو به ډېر څه ترلاسه کړئ په انګلیسي کې یعنی دا څه په ډېر مهم دي ښه دوستانو بیا وایم پارټ اف سپیچ 9 برخې لري نان پرونان اجیکټیو وربس او ارټیکل اډورب یا پروپوزیشن کنجکشن انټرجکشن دا د پارټ اف سپیچ برخې دي ښه دوستانو لومړی موږ نان وایو نان خپله د نوم دی مثلا زه مثال درته راخلم نان خپله د نوم پر ځای باندې کارول کیږي چې مثلا په عموم کې موږ ته وایو احمد محمود باغ ډاکټر ښار بازار په عموم کې نان د نوم پر ځای کارول کیږي یوه جمله چې موږ کاروو په هغې کې نان راځي ورته ګورئ لکه د بیلګې په توګه جاهن is working in a restaurant. Jahan is working in a restaurant. دی په جاهن چې دی په رستورانټ کې کار کوي ګوري په دوستانو په دې کې زموږ د ناون کم ځای دی نان په زموږ سره په دې جمله کې جاهن سو او رستورانټ سو دا دوه څه دي ګوري دا نوم دی بدلیږي نه دا هیڅکله رستورانټ دی هر ځای چې ولاړ سي د رستورانټ نوم لیکل شوی دی دا هیڅکله بدلیدای نشي د بیلګې په توګه باندې کابل is the capital city of Afghanistan ګوري دوستانو په دې کې زموږ سره بیا هم نام چې سلو کابل سو سیټي سو افغانستان سو ډیر اسانه دي جاهن is working in a restaurant او جاهن کابل is
the capital city of Afghanistan. افغانستان دی کنه دی نوم دی دا زموږ سره چې څو خپل نام سو سیټي زموږ سره خپل سیټي دی او کابل دوهم درېمه جمله احمد is go to school. احمد مکتب ته ځي. په دې جمله کې زموږ سره احمد چې شي سو نام سو سکول چې سو هم نام سو ځکه زموږ سکول دی لکه پښتو کې موږ ورته وایو ښوونځي. احمد ښوونځي ته ځي نو ښوونځي د خو نوم دی نو دا خپله د څه شي دی د نان په اړه باندې معلومات دي. ښه دوستانو اوس راځو پرونان ته. پرونان په پښتو کې ورته ضمیر وایي. اگزامپل مثال دوهم پرونان دی. په پرونان په اړه باندې بحث کوو. ما څو مثالونه راخیستي دي. پرونان خپله دوستانو د نوم پر ځای باندې کارول کیږي. نان خو خپله نوم او پرونان بیا خپله د نوم پر ځای باندې کارول کیږي. د بیلګې په توګه باندې څه ډول لکه example Scott is a 12-year old boy. Scott چې دی د 12 کالو دی. he lives in New York. دی په نیویارک کې ژوند کوي. دلته زموږ سره پرونان چې شو دغه هیڅ ولا دلته خو سکاټ و لکه موږ ویل چې سکاټ is a 12-year old boy. It's necessary. A 12-year old boy. سکاټ چې دی د 12 کالو دی. د 12 کالو هلک دی بای. خو دلته بیا موږ وایو دوم ځل بیا موږ نوم نه اخلو. بیا موږ وایو چې he lives in New York. دی په نیویارک کې کار کوي. په نیویارک کې ژوند کوي. بیا وایو he is a student. دی یو زده کوونکی دی. بیا دلته دا هی زموږ سره بیا کې شو دا زموږ سره پرونان شو دوستان. موږ چې شو د نوم پر ځای مو وکارول. بیا داسې نه کوو چې اوس مثلا زه وایم چې سکاټ is a 12-year old boy. دی د 12 کالو هلک دی. وایم چې سکاټ live in New York یا lives in New York. دی په نیویارک کې ژوند کوي. نو دا غلط دا صحیح نه راځي دا جمله هغه رقم. که بیا وایم چې سکاټ is a student دا جمله چې شي ده اوږدېږي. جمله صحیح ده خو مطلب دا دی چې د ګرامري له نګاه څخه دا جمله صحیح نه راځي نه. بل مثال یې ما راخیستی دی. مثلا جاوید is today happy. جاوید چې دی نن خوشحاله دی. because ځکه he is today go to school. دی چې دی نن مکتب ته ځي. جاوید دلته جاوید سو خو دلته موږ چې وکړه د پر ځای باندې موږ هی وکارول. په دا سره دغه چې ما ولیدي موږ چې وکړه دلته موږ هی وکارول چې دا خپل چې شي موږ مخکې مو ویل چې دا پرونان دی او دلته موږ چې کارو هی پرونان چې دی ضمیر دی. نو دلته زموږ سره پرونان چې سلو هی سو. بیا وایي لیلا is every day goes to بخښنه غواړم. لیلا is every day goes to work. لیلا هر ورځ ځي کار ته. she is not happy. دا نه ده خوشحاله. دا خوشحاله نه ده. نو دلته زموږ سره دا شي چې سوله دلته زموږ سره دا شي چې سوله دا خپله پرونان دی. شي زموږ سره پرونان دی. دوستان یو ځل بیا ورته غوږ شئ. ګورئ لیلا is every day goes work. لیلا is every day goes work. لیلا هر ورځ ځي کار ته. she is not happy. دا دغه خپل کار څخه نه د خوشحاله چې هره ورځ کار ته ځي. دلته دا شي زموږ سره چې سلو
دا پرونان شو دوستانو. بیا هم وایم سکاٹ is a 12-year-old boy. دی چې دی د 12 کالو دی. He is live in New York. دی په نیویارک کې ژوند کوي. دا هی زموږ سره پرونان شو. he is a student. He is a student. دی یو زده کوونکی دی. Javed is today happy because ځکه he is دلته because ځکه he is today go to school چې دی نن ځي مکتب ته. بیا وایي لیلا is every day goes work. she is not happy. دا خوشحاله نه ده. دا و د پرونان په اړه باندې دوستانو اوس د اجیکټیو په اړه باندې راځو. اجیکټیو ته چې اجیکټیو خپل صفت ته وایي. د بیلګې په توګه اوس زه وایم black car, big house, goodbye, old man, مثلا pet cat, slow truck. دا چې دي دا بلاک کار دا بلاک د دې خپل چی شو د دې صفات شو. دا بیگ هاوس د دې هاوس دا خپل چی دي د دې صفات دي. ګوډ بای دا چی دي خپل د دې صفات دي. ته دې هلک دا ګوډ کزه چیرې ګوډ ونه وایم دا هلک دی. کزه چیرې بیگ ونه وایم کور دی. څوک معلومات نه لري چې دا غټ دی که کوچنی. که زه بلاک ونه وایم په جمله کې ورسره چې بلاک کار مطلب دا چی شلو دا بلاک کار موټر دی. څوک معلومات نه لري چې دا تور دی که سپین. لکه د بیلګې په توګه احمد has a black car. احمد has a black car. احمد موټر لري خو دا بلاک کې په اړه څوک معلومات نه لري. دا بلاک چی شلو د دې صفات شو اجیکټیو شو د دې صفات. نو اجیکټیو خپل چی ته وایي صفات ته وایي دوستانو. موږ په عموم کې چې کله کارو چې اوس مثلا موږ وایو بلو شیرت. دا بلو شیرت دی خو دا بلو چې دي د صفات دي. یا مثلا وایو چې د بیلګې په توګه باندې مثلا وایو چې احمد has a beautiful shirt. احمد لري شایسته کالي. دا شیرت د دې چی دي دا شایسته چی دي د کالي خو لري. شیرت خدای لري خو دا شایسته چی دي دا د صفات سو دوستانو. دا د اجیکټیو په اړه باندې معلومات وو. ډیر اسانه دي تاسو زموږ ملتیا وکړئ دوستانو. ښه دوستانو اوس د ور په اړه باندې خبرې کوو. ور خپل فعل ته وایي. د بیلګې په توګه باندې یو فعل یو کار تر سره کول دې ته ور وایي. لکه I do ما دلته څو مثالونه راخیستي دي د ور په اړه باندې. I do my homework every day. دا do زه چې یم په کور کې هر ورځ کار کوم نه. دا do زما سره چی شو دا ورک شو دوستانو. You have a big house. دا have دلته چی شو دوستانو دا ورک شو. We go to school every day. موږ مکتب ته هر ورځ ځو. دا go to زموږ سره چی شو دوستانو دا زموږ سره ورک شو. He has a small family. دا has چی دي دوستانو دلته دا زموږ سره ورک دی. She is a doctor. دا is زموږ سره چی دي دوستانو دا ورک دی. It is works every well. دا works زموږ سره چی دي دوستانو دا ورک دی. دا و د فعل په اړه باندې معلومات ډیر اسانه دي دوستانو. نو زه امید لرم چې تاسو به دا ښه زده کړي دي.
اوس راځو د آرټیکل په اړه باندې معلومات ورکوو. آرټیکل خپله مقالې ته وایي. ګورئ دوستانو، آرټیکل زموږ سره په دې جمله کې کم دی. اوس مثلا زه وایم برینینګ می ا چیړ، مهرباني وکړئ ما ته چوکۍ راوړئ. برینینګ می ا چیړ، دلته آرټیکل زموږ سره کم ځینې دی. آرټیکل دوستانو ګورئ ښه راته متوجه سئ. په دې جمله کې زموږ سره آرټیکل برینینګ می ا چیړ، ما ته یو چوکۍ راوړه. برینینګ می ا چیړ. ګورئ دوستانو، برینینګ می ا چیړ، دلته سوال دا دی چې مثلا هغه دروازه بسته کړه. کومه دروازه معلومه نه ده، یوه دا دروازه بسته کړه. د بیلګې په توګه دوهم برینینګ می د چیړ، هغه دروازه بسته کړه. هغه دروازه بسته کړه. دلته معلومه شوه برینینګ می د چیړ یا مثلا کلوز د ډور، دروازه بسته کړه، هغه دروازه بسته کړه، درویش و. او بیا وایي چې مثلا بل مثال دی ګیو می ان آفل، یو سیب راکړه، معلوم نه دی چې څه ډول دی، درته معلوم نه شو، مشخص یې نه کړي. خو که ووایي چې مثلا موږ وایو چې ګیو می د آفل، دغه سیب، دغه سور رنګ یا دا غټ سیب، دا ماته راکړه. یا مثلا وایي چې آسک د ټیچر، مثلا دا هم همداسې معنا ورکوي چې مثلا پوښتنه وکړه د دغه استاد څخه، د استاد پلانکي څخه پوښتنه وکړه، د استاد پلانکي څخه پوښتنه وکړه. دا څه شي دی؟ د آرټیکل مطلب دی چې مثلا آرټیکل خپله پر دوو برخو دی چې مثلا چې موږ وایو یو معین دی یو نامعین دی، یعنی یو حالات معلوم دی یو نامعلوم دی. لکه موږ چې وویل برینینګ می ا چیړ، یوه چوکۍ راوړه، یا برینینګ می د چیړ، زما چوکۍ راوړه، یا هغه چوکۍ راوړه. یو څوک یې دروش، یو څوک مثلا شراغ در باندې وکړي ته خو یو چوکۍ راوړه، دا درته نه وایي چې مثلا یوه چوکۍ د ورسره راوړه، دا نسته. که څوک درته وایي چې ته خو هغه چوکۍ درسره راوړه، کومه؟ هغه زما ده، مطلب هغه معلوم وي، مشخص وي، هغه چوکۍ درسره راوړه. نو دا څه شي دي؟ دا د آرټیکل په اړه باندې معلومات و دوستانو. آرټیکل نو تاسې هم کولی شئ نور مثالونه ته ما راخیستي دي، ځکه ویډیو اوږدېږي، زه نه غواړم نور جزئیات ورباندې ورکړم چې پخپله هم مثالونه ورباندې جوړ کړي. ښه دوستانو، اوس موږ پر قید باندې کار کوو. پر قید باندې، په قید کې دلته زموږ سره دوستانو دا خپله شپږمه برخه ده، شپږم دغه دی چې د پارت آف سپیچ یا ګرامر کې چې زموږ سره دلته قید کومه برخه ده. اوس مثلا زه وایم I walks یا ساري he walks quickly. he walks quickly دلته زموږ سره قید کومه ده. تاسو به ښه پوه شوي یاست چې ما په رنګ درته ویلي، همدا سور دا کویکلی زموږ سره څه شي دي؟ دا قید دی زموږ سره. بیا وایي she is very beautiful. دا ویری زموږ سره څه شو دلته دوستانو؟ دا زموږ سره قید شو. بیا وایو she walks very slow. دلته دواړه زموږ سره دا ویری هم دغه شو او سلو هم دواړه زموږ سره څه شوله؟ دا قید شو دوستانو، زموږ سره دا دواړه. نو دا و دوستانو د قید په اړه باندې معلومات. د نورو په اړه باندې به هم زه انشاءالله په بله ویډیو کې، ځکه دا ویډیو اوږدېږي، په بله ویډیو کې به د نورو اجزاو په اړه باندې هم تاسو ته معلومات درته درکړم. نو بیا هم زموږ دا کلاسونه تاسې که چیرې نه یې کتلې، نور ویډیوګانې هم وګورئ او دا د نورو دوستانو سره شریک کړئ. که چیرې کومه ستونزه موږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ. بیا وایم
انګلیسي زموږ مورنۍ ژبه نه ده، شاید مشکلاتي ژبې ستاسو زده کوم، تاسې زموږ ولې انګلیسي پریکټیس غواړي. څومره چې تاسو پریکټیسوئ هغومره ستاسو انګلیسي کېږي. نو که تاسو غواړئ انګلیسي زده کړئ، کوشش وکړئ پریکټیس یې ډېر وکړئ. نو موږ ته راکړئ اجازه، تاسو چې هر چیرې یاست پر لوی او مهربانه خدای مو سپارلی یاست.